السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وای خاطر آباد اوسئ نن په دوه مهمو باندې به خبره کوو. یو خو پاکستان پالیسي باندې چې موږ وایو چې د افغانستان په حواله سره ناکامه ده، نو په هغه په حواله سره تاسو ریپورټ هم کتلی شئ چې کوم امریکا په حواله سره جاري شوی دی چې هلته څومره ارب ډالره ولګول او څومره زور یې ولګول، خو نن ریزلټ زیرو ده. خو خبره به اول دا کوو چې تاسو به په هغه باندې هم لیدلي وي چې دې وخت کې بهارت پاکستان د افغانستان اختلافاتو لوجې سوره فایدې اوچتوي. یو خو دغه ټاپک دی. بل دویم چې کوم د امریکا مثال ورسره ځل بیا شایع کوو چې دې وخت کې تاسو وګورئ امریکا مکمل هغه د افغان پالیسي مکمل لکه بالکل فلاپ یعنی زیرو 1% فایده مې نه کړه ترلاسه چې اوس هغه وجوهاتو وجې نه دې وخت کې هغه هلته چې کوم خپل افغانان چې کوم هغو کار کولو هغو ته هم زور ورکوي، هغه هم ځپل کوي، هغه هم دهشتګرد ثابت کوي چې کومې بوتلې دي په دې پروګرام کې په زرګونو خلک. او هغه نه علاوه اوس پاکستان هم استعمالول غواړي چې په د طالبانو کې چینج رژیم کې یا په دغه کې څه برخه واخلي او دغه کې سیټ اپ چینج کړي، ولې چې هغه ګوري چې دا څه وشو موږ سره. او بل هغه ولس ته هم ډېر زیات شرمېده دی ولس سره چې کم اتحادیان دي هغه هم ونه تپوس کوي چې موږ پکې فوجیان مړه شول، موږ پکې نقصان وشول، اربونه روپۍ موږ هم ولګېدې، اخر ته څه حاصل کړل. اوس رځو اول دغه چې پاکستان چې کوم دغه اختلافات یا دغه چې کوم شخړه شروع کړې ده په ټي ټي پي حوالې سره، که تاسو وګورئ چې دې صورتحال کې مختلف مذاکرات یا څه خو اصل چې کوم پرابلم دی هغه دهشتګردي دی چې هغه کې افغانستان طالبان هم نه غواړي چې دهشتګردي یا دغه شین داعش سره څه کومه مقابله وکړه دې وخت کې هغه وکړه، نو خو د ټي ټي پي نه ولې مجبوره دي دا لږ شانتې هلته هم لږ شانت هغه شته، خو دومره هم نه ده چې پاکستان هغه اختلافات دي د پرې ورسوي چې تجارت بند کړي، لارې بند کړي، عام ولس ته ورسوي. د دې عام ولس ته نقصان له وجې دې وخت کې بهارت چې کم هلته کې اوس پروجیکټ یې روانې کړي، مخکې هم کړي دي، خو هغه انټرسټ آف پاکستان دی ټول. ټیک ده موږ دا نه وایو چې افغانستان دی بل ملک سره موږ د دشمن ملک وي چې هغو سره ښه اړیکې وي، تعلق وي، تجارت وي، هغه آزاد ملک دی، کوي به هغه کې د پاکستان یا بل چا څه کار هم نشته، خو چې که هغه به استعمالیږي یا څه کېږي بیا هغه بل خبره وي. خو دغه شانتې هغه افغانستان هم نه کېږي چې هغه انډیا سره ملګری شي او پاکستان ته څه نقصان ورسوي، خو خپل ملک ته خپل ولس ته خو به ګټې رسوي. دغه وجې نه دې وخت کې انډیا چې کومه ده فل فلیج کې پاکستان دغه اختلافاتو نه فایده اوچته کړه او هلته افغانستان کې تجارت شو، نورې اړیکې شوې، ټول معاملات یې سیټ کړي دي سره یقینا چې افغانستان داسې ځای دی چې پاکستان ته هر قسم نقصان هلته نه مختلفو طریقو سره رسېدلی شي. اوس صورتحال دغه ځای کې دی چې پاکستان ته دې نظر باندې هم پکار دی چې امریکا په افغانستان کې امریکا بلکې هغه اتحادیان نیټو چې کوم ټول ملګري چې کوم اتحادي ملکونه هم ښه طاقتور ملکونه هغې په افغانستان کې 20 کاله 148 اربه ډالر یعنی دا په خوله یادېږي چې هغه په افغانانو پیسو کې یا پاکستانیانو کې په کاربونو ارب روپۍ دي چې دغه پیسو باندې یوازې افغانستان نه بلکې دا ټوله جنوبي ایشیا خطه ده د دې تقدیر بدلېدی شو، د دوره پورې پیسه وه چې دوی ته میرینو کې کدا لګېدلې وې، خو یو هلته ډېر زیات په پیسې په کرپشن کې هم لاړې، ډېر هغه کې هم لاړې، خو هلته په کنټینرو کې ډالر یې تلې او هلته خرڅ کېدې، خو ریزلټ یې زیرو راغلو. په هلته یو خو خپل هغه چې کوم ریپورټ جاري شوی دی SIGAR والا هغې د خپل دغه ټول تحقیق کړی دی، ټول هغه یې کړی دی او بیا فګر تو فګر چې ما همدې ریپورټ هم جوړ کړی دی چې هغه به ارب ډالر 90 ارب ډالر هم په خوله یادېږي دومره پیسې لګول او هغه فوج چې کوم تیار کړل هغه عسکرې تیار کړل افغانستان کې 20 کالو کې چې هغه دا مقصد بل دا و چې کله دا مذاکرات کې د قطر دوحانو په هغه کې دا خبرونه هم راځي، هغه د خپل هغه انټیلیجنس چې کوم دی افغانستان هغې خپل ورکوي چې هغه ټایم کې دا یو پلان و چې دا طالبان به دغه لکه افغان په افغان مخکې هم جنګېدلي دا به خپله کې یو بل مړه کړي
او ختم به کی او طالبانو ته ډېر غټ مزاحمت وي او دا کابل نشي هغه کولی دومره غټ فورس دی دومره حسلې ورته پرېښوه هر څه ورته پرېښوړل د اصله هسې نه پرېښوده دا په شپې شپې ګیمونه نه وو شوي خو دغه مقصد یې و چې هغې به راشي او په طالبانو به اټیک کوي طالبان به نه پرېږدي مخې ته به نه پرېږدي په دغه کې به جنګ صورتحال وي موږ خپل کسان چې کوم دي ته آرام سره راوباسو خو هغه معاهده کې تاسو ولیدل چې هغه فورس یوه ورځ هغه طالبانو ته وصار نه شول هغو هر څه خپل وغورځول او طالبانو ته هر څه کې خو حالانکې هغوی شمېره د طالبانو شمېرې کې هم درې ګنا فرق و خو بیا هم هغې په دغه کې هم ناکامه شول یعنی دوره پیسې ولګولې بیا هم هغه فورس چې کم دی هغې هیڅ رزلټ ورنه که یعنی په اربونو ډالر خرچ کولو باوجود 20 کاله دغه ځای کې ناکامه پالیسي بوتللو باوجود هغه رزلټ زیرو شو مغه طالبان ته حکومت ورکړه چې کم طالبان په اسامه بهانې باندې هغه غریبانو نه اخیستی او هلته کې مرګونه زرګونه مرګونو کوم زنانه ماشومان څه او در په در څه یې ونه کړل خو آخر کار 20 کاله هغې هغه کوشش وکړل خپل لاسه بچیانې جوړوه دا کوه کوه څه نه وکړل نتیجه یې زیرو راووته کتر معاهده هسې نه کوله هسې خو طالبانو ته داسې پلیټ کې هغه نه ورکولو په شا ډېر زیات پالیسي وه ډېره زیاته پیسه خرچ شوي وه هغې دا امید و چې یاره دا به اوس مونږه هر وخت په قبضه کې وي خو هغه ډېر په نه وچلېده هغه سیسټم ونه چلېد بلکې 0/0 شو چې دا د طالبانو سره د الله مدد او دغه شانتي نور چې هغه دین یو پیروکار دي د دین خدمت کوي اسلام جنډه اوچته کړې ده نو دلته کې هغې ډېر زیات ماته وکړله که نورې خبرې موږ کوو چې هلته کې پولیس د افغان چې کوم طالبان دي په زناناو باندې یا نورو باندې بندیزونه دغه ده ټیک ده دا یو بل ټاپک دی بل هغه دی چې وخت سره به هغه کېږي خو اورال په هغه کې تاسو هغه باندې بلیم نشي لګولی او بل بیا چې کوم دا 3.5 کاله هغې حکومت څه طریقې سره وچلوه بغیر د معیشت بغیر د دوره ستونزو بغیر د هر څه امن و امان برقرار ساتلو دا یو غټ چیلنجز خبره وه اوس راځو پاکستان پولیسانو ته دو حکمرانانو ته پکار ده چې ټیک ده زموږ چې کوم اسټبلیشمنټ دی یا چې کوم دا پالیسي میکرز دي ډېر زیات پخوان دي مهارت لري هر څه لري وروسته سوچ په لري خو انډرګراوند چې کوم موږ ګورو یا څه کم سیسټم روان دی په دغه باندې څومره نقصان به مخکې ته راځي یا کیږي لګیا ده دغو ته ولې نظر نه اچي او بل خوا دا هم کیدی شي چې امریکا له وجې مجبوریت وي او حقیقت ته چې امریکا مختلف ملکونو کې خپل اثر رسوخ خپل هغه برقرار ساتي یعنی هغې پالیسي هم کیدلی شي هغه نه هم مجبوروي په داسې حالاتو کې یو طرف ته پاکستان کې اندروني چې کوم انتشار دی یا کوم غیر موږ وایو چې یو جمهوري سیسټم روان دی خو بل طرف ته د ګاونډي هېواد چې موږ هر څه وي که انډیا سره موږ هر څنګه جنګ وي موږ هغه نه نه یېرېږو خو افغانستان نه یېرې سره افغانستان سره دا زموږ د داسې ده چې پاکستان نومول دي یعنی پاکستان کمزوري کول دي ختمول دي او دغه بیا دینه ډېر لوی یو داسې حالات جوړېدی شي چې بیا هغه به پاکستان کله هم کنټرول نه کړي کله به برداشت نه کړي نو دا حکمرانانو ته سوچ پکار ده دې باندې فکر پکار ده چې دغه پالیسي باندې د نظرثني وکړي فوري توګه د نظرثني وکړي او دغه معاملات یې سم کړي که تاسو ګورئ چې افغانستان په خپل پرمختګ یا خپل ځمکې په هغه باندې روان دی بل طرف ته هغې دغه ټیک ته خپل مین سکیم لږ ډېر هغه به لري حقاني نیټورکس نورو سره او دغه وضعونه هم کوي افغانستان چې خپله ځمکه چې کومه ده هغه موږ نورو ترهګرو لاس کې نه ورکوو چې هغه په بل ملک ته نقصان ورسوي خو دلته دا څه حقیقت شته چې ټي ټي پي هلته کې شته موجوده ده اوس ټي ټي پي دغه نه لاس نه اخیستل یا برملا لاس نه اخیستل اوس دی په شا باندې کتل پکار دي چې اخر ولې داسې افغانستان طالبان کوي یعنی دغو سره
څه داسې هغه دي چې هغه کوي. بل ټي ټي پي چې کومه ده هغه په پاکستان کې کرویانې بقاعده خپل ذمهورتیا اخلي او بل کسان ګرفتار کیږي هغې هر څه ثبوتونه ورته ښیي. نو دې اړخ ته هم کتل پکار دي چې افغان طالبان په دې حوالې سره یو داسې ټوس عمل طی کړي چې دا بلیم ترې لرې شي. نور خو یقینا چې امریکا ته چې کوم زور ملاو شوی دی یا زور ورکړی شوی دی ګو کې چې هغه اوس دا خبره ځکه په ښکاره نشي کولی، حالانکې ریپورټونو کې وراغله چې هغه ته ولس هم لاس اچوي چې دومره د زمونږ تبعي وکړله، دومره انویسټمنټ دې تباه کړه، دومره فوجیان د تباه کړل، اخر ته افغانستان نه جوړ څه کړل یا د افغانستان څه ګټې ترلاسه کړي. بل چې کم اتحادیان دي هغو ورباندې هم اوس سختې نیوکې کوي چې مونږ در سره ملګرتیا وکړه، مونږ در سره په دې پالیسي کې هغه شو او تا اخر دینه څه ګټه ترلاسه کړه. دغه هغه سوالونه دي، هغه جوابونه دي چې دا ډېر ضروري دي او دې باندې سوچ پکار دی. یو بل خپې وهل نه دي پکار او پکار دا دی چې اسلامي ملکونه دي او ډېر نږدې رسومات او هر لحاظ سره نږدې اړیکې دي. نو پکار دا ده چې دې باندې د صحیح غور وکړی شي او دغه کې صحیح لیډرشپ مخې ته راشي. خو پاکستان کې بده مرغه چې کم پښتون لیډرشپ دی هغه په نورو کیسو باندې په غم اړولی دی. پاکستان کې اندروني خپل اختلافات او خپل د سیاسي جنګ یا دغه صورتحال له وجې هغه شوی دی. نو صورتحال د الله خیر وکړي، مخ ته کېږي څه، خو دغه باندې نظر ډېر ضروري ده. همدې سره یې غواړم اجازت تاسو چېرته چې وئ ښاد او آباد اوسئ.